که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په ډي اوریج فنکشن باندې کار کوم یا دا د ډیټابیس فنکشن. کله چې ډي مخکې راغی ډي اوریج یا ډي سم دا په دې معنی ډي دلته معنا دا ده چې ډیټابیس فنکشن. په ډیټابیس فنکشن کې موږ درې برخې لرو یا درې ارګومنټ لرو چې کله موږ راځو ورته چې مساوي ډي اوریج ته موږ چې کړی شو د درې ارګومنټ ډیټابیس او فیلډ او بل چې کریټیریا. مثلا دا کریټیریا لپاره موږ دا فیلډونه اچولي دي. دلته ډیټابیس ته تاسو باید لومړی د ډیټابیس خپل ډیټابیس دینه چې جوړ کړئ ټیبل جوړ کړئ. دا پاکوم لومړی باید تاسو په دې باندې پوه شئ چې دلته راشئ مثلا دا سلیکټ تر اخره پورې او بیا انسرټ نه ټیبل ما مخکې ټیبل اضافه کړی ګوره دا په خپل ټیبل ډیزاین د دې نوم دی ټیبل 1. تاسو د انسرټ نه کولای شئ چې مثلا دا ټیبل انسرټ کړئ ځکه یا په کیبورډ کې د کنټرول کی د زور رانیسئ او ټیب وهئ مثلا دا ټیبل ته ووایي زموږ دا بیا نشي اضافه کولی. نو دا ټیبل 1 زموږ دا څه دی ډیټابیس دی. زه راځم دلته A1 دی دا A1 دی دلته مثال زه کنټرول هوم وهم کنټرول هوم مثال اول ته دلته A2 ته راځم مثال چې A3 یا A2 په دې کې راځم. دلته دا فیلډونه د کریټیریا فیلډونه او دا فیلډونه باید سره شوي یو شان وي یا مساوي. ډیس اوریج موږ د اوریج لپاره استعمالو یا د مین لپاره یا د اوسط لپاره سره خو د ډیټابیس په حساب اوس ورته وایم چې مساوي ډي اوریج. مثلا کله چې زه ډي اوریج دلته ټایپ کوم مثلا اول معنی چې پوښتنه کوي ډیټابیس اول ارګومنټ چې دی اول سیکشن چې دی اول برخه چې دی ډیټابیس دویمه فیلډ کوم فیلډ او دریمه کریټیریا. زه اول دلته راځم دا ترتیب پر نخ کوم شیفت او کنټرول په کیبورډ کې نسم ډاون اری کی وهم صدا به ماته شکی سلیکټ که زه تر شم وسورته هم چې فیلډ کوم فیلډ ز جمع کوم سیلز جمع کوم کو پروفیټ جمع کوم ورته هم چې کاما بیا راځم ورته هم چې دا کریټیریا نسم کله چې کریټیریا ونی ولا په دې شکل سره دا زما فیلډونه دي کریټیریا او قوس باندوم کله چې قوس باندې انټر مثلا دا ټول ماته چکی د دې اوریج راوباسي. که زه دلته ورته وایم چې تنه د یوروپ اوریج راته راوباسه انټر کوم نو دا ماته تنه د یوروپ اوریج راوباسي یا مشخص مملکت ورته دلته وښیم چې مثال چاینا مثلا دا به تنه د چاینا اوریج راوباسي. په دې پروفیټ کې درې شمته چې زور نه زیات وي دا غي اورج په دې کې موږ دا کولای شو همدا فنکشن موږ کولای شو چې د کوم څه استعمال کو د فنکشن لسنه یا فورمولیټر شو او د دیز نه استعمال کو د دې فنکشن استعمال کول ته ګوره دا ډیټابیس دا ډي اوریج او ورته چې اوکې دلته ګوره دا درې کریټیریا په دې کې مثال اول چنج سي ډیټابیس نه سي تر اخره پورې بیا فیلډ کوم فیلډ مثال ته دغه کې دا ده او دریم چې دا کریټیریا نه سي په دې شکل سره دا مونږ اوس ورته چې اوکې نشه مثال تاسو دا کریټیریا چنج کولای شئ او خپل دغه راوستل شي. زه راځم د دې نه دا وایو چې دا مثلا دا ټکست د دې نه زه کاپی کوم دلته پس کوم را آسان لیکلو نه بغیر مثلا تا ګوره د دې فارمت دا به فارمت کوم او د دې نه به اشاریه لري کوم چې مثلا دومره په دې شکل سره د نار دغه لپاره کوم ورته چې اشیا مثلا د اشیا لپاره هم چینج کولای شم اشیا او نور کریټیریا تاسو د دې نه کریټیریا ورکې خو د ته متوجه اوسئ چې فیلډونه مو یو شان وي. زه کولای شم چې د دې لپاره دوه کریټیریا ورکم مستم چې مساوي او ورته چې ډي اوریج دا غیز نم کولای شم د دې نم کولای شم ورته چې ډي اوریج مثال دا ډیټابیس غوړه کوم تر اخره پورې بیا ورته چې کاما او بیا کوم فیلډ چې غوړه کوم دا ده بیا ورته چې کاما او بیا کریټیریا مخکې مې دوه نیولې اوس درې نیسم انټر قوس باندې انټر وهم مثال دلته دا راغی اوس ورته هم چې اشیا او یوروپ مثلا دلته مثال دا کریټیریا په دې کې ته ور اضافه کولای شي ځانته سیټي د دې زمي سي دا سیټي ونسه مثال ورته چې کاپی دا ورته چې مثال دا ځانته د دې دغه خیرته د دې
ویلو ورته ښیي. نو دا چې څنګه تاسو سنگل دوه را په کریټیریا کې ورکوي، یو را په کریټیریا کې ورکوي د چیس لپاره ډي اوریج لپاره. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.